السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. پاکستان او ازبکستان په معاشي او اقتصادي ساګه کې و مرستو ته د پراختیا ورکولو دپاره د دوه اړخیزه تجارت تر 2 اربه ډالره پورې د رسولو په لړ کې یووالی کړی دی. د دواړو هیوادونو تر مابین د مرستو د 90 معاهدو روغې جوړې د یاداشتونو راکړه ورکړه وسوه. وزیر اعظم محمد شهباز شریف او د ازبکستان صدر شوکت میرزایوب پر تجارتي کچه او پر اقتصادي مرستو کې د زیاتوالي پر تګلاره لاسلیکونه وکړل. دواړو هیوادونو په بیلابیلو څانګو کې و مرستو او ملتیا ته د پراختیا ورکولو دپاره د کاري کړنلارې د ټاکلو په اړه هم پریکړې کړې دي. د دواړو مشرانو پر ګډه اعلامیه لاسلیکونه وکړل. د پاکستان او ازبکستان تر مابین پر بیلابیلو معاهدو او یاداشتونو باندې د لاسلیک غونډه په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې وسوه. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر مابین د مرستو د زیاتوالي د یاداشتونو اسناد یو بل ته ورکړل سول. د پاکستان او ازبکستان تر مابین د معاهدې په رڼا کې د شیانو په لړ لیک کې د پراختیا د تګلارې ټاکنه وسوه. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي ویلي دي چې په بلوچستان کې د بهرنیو سرمایه‌کارانو په دلچسپي کې ښکاره زیاتوالی لیدل کیږي او حکومت و سرمایه‌کاري ته د ودې ورکولو په ښه اراده لري. وزیر اعلی وویل چې سعودي سرمایه‌کارانو ته د توانایي معدنیات کرنه او بنیادي کالبوت په څانګو کې د سرمایه‌کارۍ دپاره دلچسپي څرګنده کړې ده. هغه وویل چې بلوچستان حکومت و بهرنیو سرمایه‌کارانو ته په صوبه کې هر ډول اسانتیاوې او ښه چاپیریال ورکوي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي د ولسي اړیکو پر ویب سایټ ایکس باندې په خپل پیغام کې ویلي دي چې په بلوچستان کې د روان عملیات رد الفتنه د تاوتریخوالي خورونکو او وینو تویونکو لپاره کوټلي پیغام ورکوي. هغه د بیلې په فتنه ګڼلو سره وویل چې په هغوی بې ګناه شاریان او مزدوران په نښه کوي. وزیر اعلی زیاته کړه چې دغه ډله د بھارت په اشاره د پاکستان په پرمختګ کې د خنډ اچولو هڅې کوي، خو پاکستان به د خپل وحدت، پرمختګ او ولس پر ساتنه باندې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. وزیر اعلی په ټینګار سره وویل چې د هر ډول فتنې خورولو جواب به په کلکه ورکړل سي. الحمدلله ریاست پیاوړی او یو موټی دی. د هیواد په ضد د کارکوونکو مخه به په کلکه ونیول سي. د جنوري پر 11مه نیټه د کوټي په ملتیا په 12 ځایونو باندې په بریدګوی لاس لرونکو ترهګرانو د پیژندنې چارې روانې دي. حکومت له مخه هم درخواست کړی و چې د کومو کورنیو ځوانان له ترهګرو تنظیمونو سره ورسره دي هغوی د ساتندوی ډلې ضلعي انتظامیې یا سیاسي شخصیات خبر کړي. د خبرتیا پر نه ورکولو او د شواهدو پر څرګندېدلو باندې به د قانون په رڼا کې کاروایی کیږي. د وزیر اعلی مرستیال شاهد درین وویل چې د جنوري د 11مې نیټې په پیښو کې د 214 ترهګران ووژل سول. د ساتندوی ډلو 22 شهادتونه په ملتیا 16 شاریان هم شهیدان سول. د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې اډیشنل چیف سکریټري هم حمزه شفقات وویل چې پر وژل سوو ترهګرانو سربیره په غلاو د لګیا کسانو پیژندنه هم ترسره کیږي. د سعودي شهزاده منصور بن محمد ال سعود او د بلوچستان بورډ اف انویسټمنټ اینڈ ټریډ وایس چیرمن بلال خان کاکړ په مشرۍ کې په بلوچستان کې د سرمایه‌کارۍ په لارو چارو باندې د لوړې کچې په غونډه کې پر دوه اړخیزه سرمایه‌کارۍ باندې خبرې وسوې. د سرمایه‌کارانو لپاره په بلوچستان کې په بیلابیلو څانګو کې د سرمایه‌کارۍ پر امکاناتو غور وکړل سو او د پاکستان او سعودي تر مابین د معاشي او تجارتي مرستو پر پیاوړتیا باندې یووالی وکړل سو. وایس چیرمن بلال خان کاکړ وویل چې په بلوچستان کې قدرتي وسایل او د سرمایه‌کارۍ دپاره زیاتې موقع شته. حکومت به و سعودي سرمایه‌کارانو ته پوره اسانتیاوې ورکوي. په بلوچستان کې د فتنة الهندوستان له ترهګرۍ څخه ځپل سوو کورنیو د پاک فوج د سمدلاسه مرستو ستاینه کړې ده. په بلوچستان کې د بھارت په ملاتړ د فتنة الهندوستان په اوسني زور زیاتوب کې د ولس د ساتنې دپاره پاک فوج پر میدان ولاړ و. د بھارت په ملاتړ د فتنة الهندوستان له ترهګرۍ څخه ځپل سوو کورنیو پر وخت باندې د پاک فوج ترسره سوي چارې وستایلې.
د بلوچستان له نوشکي سره اړه لرونکي ځپل سوي نجلۍ د پاک فوج د میړانې او قرباني په ستایلو سره وویل چې د شپې پر 4 بجې په بلوچي لباس کې 2 تراګر پر موږ برید وکړي او ټوله کورنۍ په نښه کړه. هغې وویل چې پاک فوج پر وخت په رارسېدلو سره زموږ ساتنه وکړه. د همبولنس له لارې یې هسپتال ته ورسولو او هلته تر ښه پاملرنه لاندې یو. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه او پای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.